یو ورځ پیغمبر علیه السلام مبارک و جبریل امین علیه السلام ته جبریل د ولعا ول دغه میکائیل علیه السلام نه دی دا چې سهار وخت وینم پریشان غمګین داسې ما د ده پر چهره باندې د په تندي کې هغه خندا ونه لیدله د ده په خوله کې ما خندا ونه لیدله اوس په سړی وایي چې ښه مولوي صاحب ملایکه خو نو زموږ دوی سره پر وژو راسره دي ستا د بېدینه زامن ستا هغه وایي زموږ سره راسره دي نو ملایکه کله معلومیږي ملایکه کله معلومیږي او ته نه سې لیدلی ته شیطان ډېر ښه لیدلی سې ستا پلار نه دی هغه ډېر ښه لیدلی سې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرشتې داسې حال راتلی جبریل امین علیه السلام ورسره ناست و جبریل امین علیه السلام په خپل صورت کې لیدلی دی عام طور به د انسان په صورت کې راتلی نو میکائیل علیه السلام هم لیدلی دی صحیح ده ورته ویل جبریل دا میکائیل ول داسې پریشانه ښکاري ولې ما د په خوله کې خندا ونه لیدله ولې یو ورځ جبریل امین علیه السلام ورته ویل یا رسول الله چې کله الله پاک جهنم پیدا کړی دی له هغې ورځې میکائیل علیه السلام نه دي خندلي ولې نه دي خندلي بیریږي وایي داسې نه وي چې هغه ځای لره ولاړ سم داسې نه وي چې هغه ځای لره ولاړ سم نو هغه ځای لره بیا څنګه ځي دا خو ملایکه ده دا خو کفر نه کوي دا مطلب هغه بدکارۍ و بېلارۍ و ګناوې نه کوي نو څنګه به جهنم لره ځي یو ورځ جبریل امین علیه السلام ابن کثیر مولوي صاحب حدیث نقل کړی دی پیغمبر اسلام ورته وایي جبریل ته د جهنم څو خبرې خو راته وکړه جبریل امین اسلام چې د جهنم خبرې شروع کړي لږ پر مخ ولاړې د الله رسول بس دا کافي دی زړه مې چاودل کېږي زړه به مې ټوکړې ټوکړې سي بس که خبرې پر دغه ځای چې داسې جبریل امین علیه السلام ته وکتل جبریل امین علیه السلام ژړل پیغمبر مبارک هم تر سترګو اوښکې بهېدلې جبریل امین علیه السلام هم ژړل پیغمبر علیه السلام ورته ته ولې ژاړې ولې یا رسول الله ولې جهنم ول نو جهنم خو ستا دپاره نه دی ویلې ول څه معلومه ده شیطان هم زموږ ملګری و له موږ سره ګرځېدی را ګرځېدی الله څنګه تباه او برباد کړي موږ هم دغه بیریږو صحیح شولو هغه میکائیل علیه السلام هم پر دې بیرېدی چې شیطان ابلیس دا خو څونه غټ د ملایکو سره ګرځېدی را ګرځېدی په اسمانو کې مولانا عبدالحق صاحب په دعوات حق کې فرمایي زموږ دا کوړه خټک چې کوم باندې دی ډېر زورور انتک شخص تېر سوی دی ډېر زورور د مولانا شهید سمیع الحق صاحب مولانا سمیع الحق صاحب بابا دی مولانا انور الحق صاحب بابا دی دا ډېر عظیم شخص تېر سوی دی هغه په دعوات حق را نقل کړی دی 7,00,000 کاله شیطان خالي د الله عبادت کړي 7,00,000 کاله بیا څه پیښه سوله بیا هغه پیښه سوه چې د الله رب العزت د یوې خبرې انکار یې وکړي ول زه له وره آدم علیه السلام له خاورو ور به خاورو ته سجده کوي دغه یوه خبره سو لاړئ نو لاړئ او لاړئ دغه جهنم یې ځای سلو نو جبریل امین علیه السلام هم ژړل ول موږ هم بیریږو یا رسول الله چې کله الله جهنم پیدا کړی دی میکائیل علیه السلام بیا خندلی نه دی چې څه معلومه ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي وایي دا ستاسو د دنیا ور نه دی دا د جهنم 80مه حصه ده دا د جهنم 80مه حصه ده اوس دغه د دنیا ور عبدالله ابن عمر فرمایي ابن کثیر مولوي صاحب حدیث نقل کړی دی دا د دنیا چې کوم ور دی الله 2 واره په اوبو کې وواهئ لکه آهنګر نه وي شی ګرم شي بیا په اوبو کې ووایي داسې دا اور په اوبو کې ووایي دا ټنډه سو لکه دغه اور په اوبو کې نه وی ول سوی یوه لمبه نه ده دا به د ټولې د دنیا د سوځلو دپاره بس وی دا الله رب العزت نرم کوي دا اور او بیا پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي دا د جهنم اور نه دی دا اول سر و زر کاله ملایکو کار وکړي زر کاله دا اور تازه کوي دا بیا سپین واوښتي بیا زر کاله کار وکړي تازه کوي بیا دا تک تور واوښتي 3,000 کاله خالي پر دې اور باندې محنت سوی دی چې دا اور څه کېدی دا یې بلوي دا یې تازه کوي او بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي وایي د جهنم د اور یوه لمبه نه ده یوه شعله لمبه کوچنۍ لمبه دا چې کله په مشرق کې کښېږدي ګرمي په مغرب کې محسوسېږي سړی په پوهېږي پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک دا پیالې ته اشاره وکړه ول د جهنم دومره قدر اور دا د اسمانه سره یې لکه ومځکې ته
د اسمانو د مځکې په مابین 1500 کاله لار ده. د الله رسول فرمایي سهار رایله که ماښام لره به دا اور چیرې راورسېږي؟ مځکې لره راورسېږي. او د هغه اور ابن کثیر مولوي صاحب حدیث نقل کړی، د هغه اور دا د جهنم د دروازې له ځنځیرې ایله په 40 کاله کې به آخر پای ته ورسېږي. دومره جوور دی جهنم، دومره جوور دی. د مسلم حدیث دی، پیغمبر علیه السلام مبارک ناست دی، چې ناست دی داسې درب یې تر غوږ شولو. صحابه کرامو مو واورېد، شاوخوا یې سره وکتل. پیغمبر مبارک وفرمیل دا غږ مې واورېدی؟ ومې اورېدی. یا بل روایت کې راځي جبرائیل امین علیه السلام راغلی، یا رسول الله غږ دې واورېدی؟ ومې اورېدی. خیر خو د چی غږ و؟ ولی یا رسول الله د 980 کاله مخکې موږ جهنم ته یو شی ور وغورځوئ، اخر پای ته اوس ورسېد. نو الله وفرمیل چې پیغمبر علیه السلام دا غږ واوره چې د خپل امت ته دا قصه وکړي دغه جهنم دی. شراب مه کوئ، قتل مه کوئ، بېلارې مه کوئ، قبضې مه کوئ، غلا مه کوئ، د خلکو کورونه مه خرابوئ، د خلکو بچان مه وروژنئ، د خلکو بچان مه اغوا کوئ، لمنځونه کوئ، زکات ورکوئ، عبادت کوئ، روزه نسئ، حج کوئ، عمره کوئ، جهاد کوئ، تبلیغ کوئ، ذکر کوئ، تلاوت کوئ. دا شیان دا نه ولې هغه جهنم دی څه پکې وایست. العیاذ بالله، نعوذ بالله. او پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي تاسو خبر یاست د جهنمی قد به څومره وي؟ د جهنمی جسم دا به د جهنمی جسم پیغمبر علیه السلام فرمایي دومره به لوی سي. د جهنمی د دې غوږ د دې نرمې سیس تر دې وژې پورې 900 کاله لار ده. یو غاښ مې دومره لکه د احد غر. د الله رسول فرمایي د جهنم لمبې نه دي، دا به دومره نه لکه غر راواخله، لکه پلانۍ لمبه به دومره لکه بسته ښار راواخله. پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي داسې لړمانې دي لکه دا اوښ راواخله، دا چې یو وار سړی وخوري 40 کاله به هغه ځای درد کوي. العیاذ بالله، نعوذ بالله، استغفر الله. الله دې هر مسلمان وساتي، الله دې موږ ته وساتي، الله دې هر انسان ته دې الله ایمان ونصیب کړي. د ایمان په خاطر دې الله د جهنم موږ ته ټوله وساتي. او که زموږ مردگان په قبر کې په عذاب وي، الله دې د خپل احدیت او صمدیت په خاطر د دې عذاب اخلاص کړي. الله دې موږ ته ټوله د جهنم وساتي. الله دې په خپل فضل او احسان موږ د جهنم اخلاص کړي او د جنت لاره دې الله راته اسانه کړي. الله دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځوي. پر دې تورې دې الله موږ قریبان عزیزان ټول عالم انسانیت ته مرګ راکړي چې موږ مرو دا ووایي لا اله الا الله محمد رسول الله.